د هر یو مور پلار دا یو خواهش شي چې د بچنګي د علاج وشي. تا به څه څکل؟ ما به هیڅ کل جي. څنګه اوس ډېر ښه یم. هغه ماحول ګنده و او دلته بس راغلو، دلته ماحول ښه دی انشاءالله. خلک اسلام آباد ته خپل بچي وړي 3 لکه 2 لکه روپۍ ورکوي، نو موږ دلته یو چې موږ له خیر 1 روپۍ هم نه راکوي، هغه بچی دلته الله رب العزت ټیک کړي. لکه دی چې دلته کې راشي نو دی له مونږ داسې فیسیلیټیز ورکو، داسې مونږ دی ته هغه ماحول ورکو چې لکه دی پکې هایپر کیږي نه. ما داسې ریهاب سینټر په ټول KPK کې چرته نه دی کتلی. په خدمت جي موږ عالمانو صاحبانو نه ورېږي چې الله به ملاویږي. دا خو شمسي لګې، دا خوراکونه مو کتل، دا میډیسن مو کتل، دا راته وایي چې څونه دې پې ولګولي؟ زما په حساب سره چې ما 1 روپۍ مو نه لګوله، اوس هم دا کمې دي. چې ټکه به دې نه لګي او بچې به د دې ځای نه باقاعده هغه شان بوځي څنګه چې ستا په چم کې دی دغه شان ګلارې رالوی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. بچې ډیر خوږ وي، دومره خوږ وي چې دغه ځای کې د خوږوالي سړی تعارف نشي کولی چې دا خوږوالی زه په کم لیول یاد کم. دغه ځای کې بیا د اولاد د خوږوالي پیمانه ختمه شي. دغه اولاد چې په نشو ککړ شي او یو داسې دیوالګي ته کیني چې سوري پیني، دا بچې چې ډیر خوږي او په داسې بې خونده ځای کې کیني، نو قدرمنو د هر یو مور پلار دا یو خواهش شي چې د بچنګي د علاج وشي. قدرمنو ما د لا تعداد ریهاب سینټر تاسو ته کېښودی چې دلته د هغه مریضانو علاج کېږي چې کم په نشه کې ککړ دي، خو ما داسې ریهاب سینټر په ټول KPK کې چرته نه دی کتلی. دا یو واحد ریهاب سینټر دی چې په یو جرب کې جوړ شوی دی قدرمنو، او دلته چې کوم سہولیات ورکړي شوي دي، نو ما د دې ښاغلي ته وی که چېرې تا ما ته دا نه دي ویلي چې دا ریهاب سینټر دی، نو ما به هم دا وی چې دا یا 3 یا 4 سټار هوټل دی. زه به دا وایم چې د دې سره تړلي هغه خاوند خپله ټوله اني موړي په دې اسپتال ولګوله په خاطر د دی چې د چم ښکلې ګلالې چې د دیوال لاندې مړ را پیدا نشي. دا اسپتال در باندې لږ وزټ کوم د هغه کاکیانو د هغه بچو دپاره چې په نشه کې ککړ دي یو ښه علاج ورته پکار دی، نو دا یو بهترین ځای دی. ما سره اوسئ. دا دومره غټ ځای چې جوړ شوی د قدرمنو په جګړه کې، نو زه د جګړه خان به هم دومره غټې سینه ني څومره چې د ګل صاحب دا د خپل ذاتي ځای دی او د سره څوک کوم خبره دا امن اواز دا سوچ څنګه راغی، خپله خاني به دې کوله، اسپتال دې جوړ کړو، اوس به هغه مریضان راولې چې هغې ته ولس ورنږدې کېږي هم نه. نن به هغه بچې رالې، صفاکۍ به برابرۍ به، جامې پیزار خوراک علاج هر څه به یې کې، بیا به یې په غونده کې او بیا به ته یو بیبي ولاړې
او ګل صاحب ورته چې والا خوراکې ستا بچې ناویا ته ټیک ټاک تا والا شو وایه ګل صاحب. من خدا داسې یو شروع کړ چې موږ سره یو پیشنټ موږ یو ځای رالو زما فوجي صاحب ناست و د هغه تور زیړی و بلیډ کینسر. نو هغه 2-3 ریپ سینټرو ته تللی. هغه چې ما علي نه ما ورته تا ولې نه علي ما یې هم نه علي ما ورته زما په ایډي په ذهن کې کېناسته. نو بیا ما فوجي صاحب کېناست موږ چې دا ځای موږ جوړو یو سینټر د خلکو خدمت دپاره چې د دنیا پیسې خو ډېرې دي خو انساني او خدمت هم پکار یو جرب تازه دی دا یو جریب ځای دی جي او دا انشاءالله چې زه د خپلې زندګۍ د کوم چې یو نیک کار وکړم د پیسو دپاره نه دی څه د انساني خدمت هم کړی. ولې پار کور کې آیس دي پار کور کې جنګونه دي پار کور کې چړې راغستل کېږي. نو موږ دې هغه دپاره یو پلان چې یو داسې مستقبل دپاره یو شی جوړ کړو. خلک اسلام آباد ته خپل بچي وړي 3 لکه 2 لکه روپۍ ورکوي. نو موږ دلته چې موږ له خیر یو روپۍ نه راکړي هغه بچی دلته الله رب العزت ټیک کړي او یو ښه سینټر موږ سره د ښه ډاکټران دي ښه یو سټاف جوړ کړو چې د کې پي یو نوم مشهور شي چې اسلام آباد نه خلک پېښور ته راشي. جهان من قدرمن لږ شم په دې هسپتال کې زه تاسو ګرځوم چې مختلف ځایونه زه تاسو سره متعرفي کوم. راځئ ګل صاحب. قدرمن د ښکاریم تاسو ته دې ته باقي دلته LCD لګېدلی هغه زه به یو خبره بله وکړم چې دا بنګله ګلنیاز اجي ځان له جوړه کړه چې دې بنګلې ته به راځم خو نصیب پکې د چم د دې بچو شو. دا پاټلو ته چې لاړ شئ که نه تاسو ته مخ واړوئ دومره بچي دي د پدې مخ کې چې کوم په ننګو کې چې کومه دا سرخي ښکاري که نه نو دا قدرمنو دا سینې دا ډېرې خوارې غواړي. ګل صاحب دا راته ووایه چې دا اوس کوم څونه اوس لږ ساعتو شو چې ستاسو د هسپتال کولو شوی دی نو مریضان ورته څونه راغلی؟ مریضان چې موږ سره اوس موږ لایسنس ایشو هغه مو شو د خیر ګورنمنټ موږ برابر شو. موږ سره یو 15 مریضان دي اوس په دې وخت کې. دا بچي خلکو خپله فون کړی دی زموږ د موبایل نمبر یا چا امن اواز تللی دی نو دا بچي راوځي د وزیرستان نه راوستی دی جي دا د وزیرستان دی دا 4 سنټرو کې داخل شوی. دوبۍ کې د ښه کاروبار او د ټریلر ډرایورو خو 4 سنټرو کې دا داخل او علاج بیا د تاسو په خپل انټرویو خو موږ دې تاسو ویلي نه دي چې داسې یا داسې چې څه کې کړي تاسو خپله بیان کړي. ته اوس مخکې 4 سنټرو کې علاج هم کړی شو نو هلته ښه نه شوې؟ نه ښه نه شو. هغه علاج داسې و چې لکه ګنده و هغه ماحول ګنده و او دلته بس راغلو دلته ماحول ښه دی انشاءالله بس دلته کې علاج مو روان دی ښه روان دی انشاءالله. ستا دوبۍ کې څه دغه دی کاروبار دی؟ کاروبار ګاډه به مې چلو ورکوټې ګاډه به مې چلو او څه بل یې څکل؟ چرس مې څکله او دلته ناتلو نه مخکې 100 ورځې مخکې ګولۍ نشه مې شروع کړې وه. نورونه بایګان دي شته؟ 2 ورونه مې دي وړکو. مور خو به ستړي شوي چې زوی قلار شي؟ ستړي شوي یو والله چې بس خو دلته راغلو علاج راوسته اوس خو انشاءالله ښه شوي یو. زه به یو خبره تاسو ته کړم ماله ته دا پروګرام زه کړل دا کوم مریضان چې راشي دا واپس څنګه چې دا خبر وکړه علاج نیمګړی پاتې شي یا په علاج کې غزور نی یا پراپر علاج ونی شي. په دې سنټر کې امن اواز دا فاونډیشن چې کوم هسپتال په جګړه کې جوړ شوی دی دا دومره بهترین فیسیلیټیز ورکوي چې وختي د اجي صاحب خپل یو بل کارکون ته لګیو چې غاړه د قیامت پر ازبند دی چې تا په ده باندې دا علاج ونکو او په دې دا دوی پوره ونه لګلو. دا مې ورته ویلي دا زموږ ډاکټران صاحبان دي ټول سایکالجسټ ډاکټران دي. ما ورته چې دا پیشنټ دی زما بچی دی که دې دپاره د انجکشن د ډریپې کې په 10,000 کاس ورځ په قیامت به الله رب العزت تا رانیسي ما به نه رانیسي دو ته به علاج کېږي. ستاسو نوم دی؟ زما ولی محمد. کوم ځای ته؟ زه تاکال یم. ولې تا بس کړه؟ ما به هیڅ کړل جي. اوس څنګه؟ اوس ډېر ښه یم. چا راوستې دلته زه خپله راغلی یم. او جي دا ځای ته چا ښود؟ دا ما ته ملګرو ښودلی و. او څنګه ښه محسوس یې؟ او ډېر ښه ډېر ښه. ما نورې سینټرې هم تېرې کړي دي او هغې کې داسې سهولتونه نه وو او نه پکې د کانې پینې عزت و نه ښه نه بد. دلته خو مونږ چې څه وغواړو چرګ وغواړو غوښه وغواړو د الماش څه چې مونږ وغواړو مونږ ته تیارېږي. هر څه به ډېر تېر خو د عیشي نه قلار شي. قلار به شو انشاءالله ستاسو په وینا به قلار شو. هسپتال کې د دې څه وداني نور هم درته ښیم خو یو خبره یو جمله ته एकदम بیا ځم خوا کې ورسره یو جیرب پټی نور دی حاجي صاحب وایي چې دا مو ولاړم چې دی پکې سبا فوټبال هم کوي نو دې ته موږ پښتو کې وایو چې راشه ماما زوی د لیونی دی. دلته کې یو مریض پروت دی چې دا هسپتال نه اخیسته اوس تور سړیو سلامونه قبول کې باچا
دا تور زړې پکې راچاو ګل صاحب ها څنګه زوی کینه الله دې لره ته څو سنټرو کې پاتې جی زه دریو ته تللی یم خو اخیستی نه یم دا مې څلورم دی جی ولې نه اخیستې زما زیړی و د دې وجې د حاجي صاحب خلک چې ډېر عزت وکړي خو دې قدر وکړي دا واخیست څونه مودې یې نشه وکړه یاره جي را 8 کاله 9 کاله بال بچو واده مې جي نه دی کړی مور به ته څه وي مور که یم ژوندی ده شکر دی او پلار مې وفات دی جی هغه پلار به هم ستا دغه مړي بس الله دې معافي وکړي جی خدای دې روغ کا او دلته به د ښه علاج کېږي انشاءالله انشاءالله د امن اواز فاونډیشن چې کوم یو ریهاب سنټر دی په هغې کې انداجي پیسه وروړه او ټول یې دلته کې ولګوله یقینا چې د پلار ښکلی نیت دی او بچي ته ویل بچي ته مشري کوه خو ننګ وپالې او زما چې کومه جذبه ده چې هغه سر ته ورسېد بلال څنګه زوی خیر دی جی څنګه محسوس یې بجی چې د دې علاج وشي به ته مونږ خوشحالېږو یو خدمت خلک اداره ده او په خدمت جي مونږ عالمانو صاحبانو نه ورېږي چې الله به ملاویږي د مل مسلمان خیال ساتل دا هم چې ډېر غټه خبره ده ولې په مسلمان خپلو کې جي رور دی دا راته ووایه چې دا چې کوم ځای دی دا هم ځان له کور لپاره اخیستو که څنګه چل او جی او دا زموږ والد صاحب کور دپاره جوړ کړی او زموږ مورکۍ والا راتله خو بیا مې والد صاحب جي بل ځای کې ځای جوړ کړو نو بیا مې والد صاحب دا ملګری و موږ سره تور زیړی او دا بل چا نه ایستو دا دي زما والد صاحب یو بل ملګری خپلو کې جي مشوره وکړه نو دا ځای جي موږ دې دپاره جوړ کړو چې دې خلکو خدمت وکړو جي د کور ودانې جنګ په سر اخیستل والله ډېر ګران کار دی دغه سړي تپوس چا چې واده کړي ګل نیاز تا وته چې بنګله خو اسپتال لور کوم پکې پوډریانو علاج کی نو په ځان خو به طریق یاره خبرې کولې خو بس بیا وی چې دا ښه خبره نیک کار دی د دنیا نه خو تک دی چې دا کورودان هر څه پاتې کېږي خو آخرت ته څه سوچ پکاري شي بیسمنٹ ته موږ قدرمنو راکوشو او تاسو ته به اوس اندازه طارق صاحب به تاسو ته هم وښیي چې په کوم بهترین انداز باندې دا بیسمنټ جوړ شوی دی قدرمنو ډیټاکس روم کوم سایکوټیک روم هغه دی ښه غټه خبره زه به تاسو ته دا وکړم چې کوالیفاید سټاف د هسپتال ضرورت وي بلکې دا د هسپتال مغز وي ته یو ځای ته یو ودانۍ ته وایي چې دا هسپتال دی نو هسپتال کې به بیا خامخا چې ته یو سایکیټریسټ وي یقینا چې هلته به یو کوالیفاید میډیکل سټاف موجود وي اب به دغه مریضانو علاج کړي دا وخت موږ سره قدرمو تاسو ته به ښکاري کومه خوراکې دا د دې فیډ سے زه به ځان تاسو ته متعارفي کړي بیا به دې سره خبرې کوم په دې هسپتال کې ستاسو حیثیت په کوم حیثیت کار کوي میں یہاں پر کلینکل سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے کام کرتی ہوں جی اور بائی پروفیشن میں کافی ٹائم سے اس فیلڈ میں ہوں تو بہت ساری جگہیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آپ نے چونکہ انوائرمنٹ دیکھا اور میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ کام کرتے ہیں جس میں آپ میڈیکل کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں آپ مینٹل ہیلتھ کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ انوائرمنٹل فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں آپ نے بہت سی جگہوں پہ کام کیا ہے لیکن یہ جو انفراسٹرکچر میں دیکھ رہا ہوں میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کیا کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے مطلب اس کی ایڈورٹائزمنٹ لیٹ سپوز اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ہم کر رہے ہیں یا ہم شعور دے رہے ہیں کہ آپ جو ریلیپس ہو کر آتے ہیں ہمارے پاس کلائنٹس تو وہ خود ڈفرینس فیل کریں جو ان کو لے کر آتی ہیں فیملیز ان کو ہم پورا رائٹ دیتے ہیں ان چیزوں کو وزٹ کرنے کا دیکھنے کا اور کلائنٹ کی پوری سچویشن سے ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں تو یہ والے پروٹوکولز کسی بھی جگہ پہ فالو نہیں ہو رہے دی د یو ریلیپس خبرو که زه په پښتو کې لږه شان اړام واچوم چې بار بار یو مریض راځي او مغه تکالیف سره بار دا ریلیپس دی ولې نه ټیکېږي غټه خبره به تاسو ته دا کوم چې دغه مریض چې دا عام مریض نه چې دی ټوخیږي دا داسې مریض نه چې دته کینسر دی داسې یو مریض دی چې دی په نشه کې مبتلا دی د لپاره به بهترین ځای سي چې د لپاره ماحول ته داسې ورکړي ما چې څومره هاسپټل وزټس کړي دي څومره مې کتلي بخښنه غواړم هغه داسې لګي ته چې دا واړه جیلونه دي دی چې تا ورغورځو دی خو تنګېږي دی خو لیوني کېږي دی خو الریډي د دې په تکلیف کې مبتلا دی نو دې ځای کې خبره نشته دومره غټ انفراسټرکچر دومره هوادار ځای هوادارې کمرې او بله خبره دا چې دلته کې دوی شمسي لګولې ده نو 24 ګنټې دلته کې بجلي غټ مصیبت خو د بجلي ټول دلته پکې لګېدلي
د خوراک څه دغه نشته ښه دلته کې هر ټایم ډاکټر موجود دی. اکثر قدرمنو چې کله موږ دغه پیشنټ ته لاسه چوړی دی که نه نو دا هسې ښکاري ته به چېرې دا خو آیس کلي دي دا خو هیروینس کلي دا به د پاسېدو نه دا شپږ کسان هم سړی ډاکټر ته نشي خې جوړې بیا دلته کې راځي او داسې خوراکي دغه علاج کوي. داسې مریضان لکه دی له چې مونږ د کور په شان ماحول ورکو نو نه دی ته د یارې ضرورت وي نه د غوسې ضرورت وي او نه دی ته د غوبلو ضرورت وي. لکه دی چې دلته کې راشي نو دی له مونږ داسې فیسیلیټیز ورکو داسې مونږ دی ته هغه ماحول ورکو چې لکه دی پکې هایپر کیږي نه. دلته کې زما دا فرست ایکسپیرینس دی خو دغه خلک زه ډېر زیات سټډي کوم. زما شوق و چې ما ته داسې موقع میلو شي چې زه داسې خلکو خدمت وکړم. خوراکي ډېره ښه جذبه ده. ګل صاحب یو آخري تپوس درنه کوم بیا به مخکې زموږ ډاکټر صاحب سره مو ډېرې خبرې پاتې راته نه برن ګوري اوس مې خبرې ډېرې خو دا یو تپوس درنه کوم چې څونه پیسې دې پې ولګولې تا خو شمسي لګې دا خوراکونه مو کتل دا میډیسن مو کتل دا راته وایي چې څونه دې پې ولګولې. زما په حساب سره چې ما 1 روپۍ مو نه لګوله اوس هم دا کمې دي. ښه قدرمنو د حق اواز منشیات فاونډیشن په دې ځای کې هم د درس و تدریس د سپارې د مونځ د جومات دا ټول اهتمام شوی دی. ما سره قاري صاحب ولاړې دا راته اوس خو سبق ویله. جی بالکل سبق دې مریضانو ته ستا مقتدیان بل شانتي دي که نه مونږ خو ستا استاد جي پسې ګورو استاد جي ته پته چې ټول ښه توله دي دا تا پسې چې کوم ولاړ دي دا خو ډېر زیات مریضان دي نو شا طرف پسې سوی راوي چپي خاموشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډیره شکریا ادا کوم تاسو موږ د خپل بیزی لایف نه ټایم راکو. زه الحمدلله دې سره وخت سره کار کوم او الحمدلله دا خلک چې کوم دي موږ سره ډیر جوړو پاتې کیږي او دې ته چې کوم دي اصل مسله دلته د محبت کمی وي. موږ الحمدلله تاسو او کتل فیسیلیټیز دي زموږ مشران تاسو کتل ډاکټرز تاسو دې ته د دې شیز پرووایډ کړي ټول محبت پرووایډ کړي. الحمدلله موږ هم چې دې سره کوم کلاسونه اخلو تشدد هغه دغه نشته خبر اوري بالکل خبر اوري الحمدلله بیګا زموږ دې سره یو کلاس شوی دی د منځ او د حواله سره الحمدلله ټول خوشاله دي. تاسو هم ته پوښتنه کولای شي شکر دې د هغې څه دغه نه دی راغلی او الحمدلله خبر هم اوري او خوشحاله ډېر زیات دي. ښکاري به ته چې واقع دا سپریټ لګېدلی ښه دا ګوره فرش به ورته پروت وي او ښه نه وي ښه LED لګېدلې ښه دا سیسټم ته وګوره ښه کیمرې لګولې په کیمره به سره یو خبره زه وکړم قدرمنو دا تاسو ته به ښکاري دا کیمره لږه موده پس په دا کیمرې چې دی نو دا لینک شي باقاعده کمشنر هاوس ته چې کوم کمشنر صاحب دی دا کیمرې به ډېر زر هغه ته لینک شي بیا به کمشنر صاحب یا د هغې چې کوم سټاف دی هغې به ډایرکټ د دې هسپتال دا کارکردګي بهراز کدی شي په یو کلیک باندې او دا ځکه چې بالکل ټرانسپرنسي وي پته به لګي چې په دې هسپتال کې چې کوم مریض دی دغه سرویسز څنګه دي. دوی خپل ځان ریاست ته بالکل پډاګه کو چې بالکل اوپن فورم دی راشي وګورئ د مریض مخکې حال وګورئ او وروسته حال وګورئ. تپوس ګورم شمسي ورسم برابر که بجلی ځي نه ځي بجلی خو نه ځي موږ ورله ښه 12 کې وي سولر سسټم کړی بیټریانې دي هر یو شی اوکم برابر دی اوپن دی جي څه تکلیف نشته جي. راځه که نه باچا جي دا مرګرې په نور هسپتالونو کې هم پاتې هلته هم باقاعده د ده سره چې تړلې کوم فرایض دي هغه د کړي دي اوس د دې هسپتال ته راغی دا راته وایي مخکې هم تا سره په یو بل سینټر کې ملاقات شو هلته کې هم ستا هلې ځلې وې خو ما یو خبره په دې پروګرام کې بار وکړه چې ما داسې هسپتال یا ریهب سینټر نه لیدلی ستاسو خیال بالکل سر همداسې دا اوورال پېښور کې چې موږ څومره وګورو ډېر سینټرې دي خو څومره فیسیلیټیز چې موږ دلته ورکوو پیشنټ ته هلته چې په هغه سینټرو په دې سینټرو کې ما یو ډفرنس وکتو چې هلته نه پیشنټ د اسکیپنګ کوشش کوي خو دلته پیشنټ موږ بار هسې دا دروازه کولاو کړو دا پیشنټ به د دې ځای نه هغه ځای پورې راشي خو پیشنټ دغې تم نه جوړېږي چې د خپل روم نه بهر راوځي فیسیلیټي ورته موږ دومره ورکړې دي او نور زموږ سیکیورټي چې څومره انتظام دی سایرن والا کنډتار ټول بلډینګ باندې لګېدلی دی هر ځای کې CCTV کیمرې دي نو سیکیورټي وایز زموږ سیسټم ډېر بهترین دی خو دوی ته هغه سمپتي هغه مینه دومره موږ ورکوو چې هغه چونکې د دې ځای نه د هغوی زړه نه کېږي. بالکل سر زه به یو خبره کوم د دې ځای نه به څوک تښتي چا دماغ ښکاري چې تښتي بار به ټول ښار کې لوډ شیډینګ دی او د امن اواز په دې هسپتال کې لوډ شیډینګ نشته خو
خوراک دی ډاکټر دی دوی دا ستا تپوس دی ستا پوښتنه ده هغه ټولو والدینو ته دا یو خاص کومه چې که بدنصیبې نه ستا بچی هم په دغه رنځ کې ککړ وي او ته وایې چې زما د بچي او زما د ګلالي د علاج وشي نو قدرمنو دا نمبرات په تاسو ته ښکته ښکاري ځای په ځای په دې پروګرام کې د دې هسپتال ایډریسز به تا ته ښکاري بالکل د جی ټي روډ د پاسه جګړه غټ بورډ لګېدلي چې 2 ګامه او 3 ګام اخلي نو هغه 4 ګام به دی د امن اواز په دې سینټر کې خپل بچی راولې داخلي کې چې علاج وشي او داسې علاج وشي قدرمنو چې بیا به ستا بچی د چرسو د آیس نوم نه اخلي په دې هسپتال کې رسیو 2-3 ځایونه نور وزټ کوم موږ سره اوسئ. قدرمنو دا کیمره چې د کم ځای نه شروع شوه دا د ګلجي ښکلې ګلالي دي په دې ګلالي دا ګلالي ډېر ګران دي او قدرمنو ما سره په څنګه چې کم سړی ولاړ دی هغه هم سوچ ډېر ښکلی او خیرازه دی فیاض ارشاد صاحب دی یو نوم دی او سیاسي سړی دی او نن یو موقع ترلاسه شو چې دې سره موږ دا خبرو دا زما د پاره ډېر د آنر خبره ده چې نن زه د دوی نه انټرویو اخلم ډېر خلک به یقینا چې پیژنې هم دا چې کوم سیټ اپ تاسو ګورئ د هغه بچو دپاره چې کوم په نشه کې ککړ دی د هغې د علاج معالجې دپاره دا چې کوم څومره ارڅه تاسو ګورئ دا د دې د ذهن او د سوچ هغه یو پیمانه ده چې راښکاره شوه په دې صورت کې فیاض صاحب بہت بہت شکریہ کچھ کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے جی آپ کی بڑی مہربانی یوسف جان آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے اور اپنا قیمتی وقت سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ آپ نے عزت بخشی. یوسف جان خان ایسا ہے کہ گلنیاز حاجی میرا کوئی اتنا ہمارا پرانا تعلق نہیں ہے بڑا شارٹ تعلق ہے لیکن یہ تعلق مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی شارٹ تعلق ہے. سب سے پہلے حاجی صاحب ایک اچھا آدمی ہے خدمتگار آدمی ہے لوگوں کے بہتر کھانے والا آدمی ہے. تو یہ ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ جب ہم شہر میں پھرتے ہیں تو روڈوں کے اوپر گلیوں کے اندر یہ بیچارے جو ایڈکٹس ہیں پڑے ہیں برے حال میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ ان لوگوں کا بھی اس دنیا میں رہنا ان کا اچھا ماحول ہونا اور اچھی زندگی ان کا بسر کرنا ان کا حق ہے. بہت سارے ہاسپٹل ہیں پھر یہ کیوں؟ یہ اس لیے تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں یہ سارے کوئی پیشنٹ جو سے ہیں یہ مینٹلی ہیں ان کے پیچھے پوری ہسٹریز ہیں کوئی گھر کی پریشانی ہے کوئی معاشی پریشانی ہے کوئی اور صحبت کی پریشانی ہے یا کسی ایک بری صحبت میں پڑ گیا ہے اور اس کو یہ لت لگ گئی ہے تو ان کو ہم نے کہا ہے کہ جی ان کو ایک ایسی پروویژن اور ایک ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے یا میں کس غم میں پڑا تھا اور دنیا یہ ہے ریگارڈلیس کہ جی ہم کسی سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو میں کمپیئر یا کمپٹیشن کے چکر میں نہیں ہوں. ہمارا اپنا جو سورسز ہیں ہماری اپنی جو سوچ ہے اس کے لحاظ سے اس پیشنٹ کی ہیلپ کرنی ہے نہ کہ ہم نے معاشرے کے بیچ میں اور جتنے کمپٹیٹرز ہیں ان کو کسی پریشانی میں ڈالنا ہے. وہ ہمارا کوئی مقصد ہے نہ ہمارا کوئی ایم ہے. ہمارا اپنا سلسلہ ہے کہ جی اس بندے کو جب یہاں پر لے کر آئیں وہ یہاں پہ جب گھسے تو اس کو ایک چینج نظر آئے. جمنیزیم دیکھتا ہے فٹ بال کھیلتا ہے بیڈمنٹن کھیلتا ہے تو وہ چینج ہے تو اس کو سائیکلوجیکلی ہم نے چینج کرنا ہے اور یہ پہلا سٹیپ تھا اس اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کی اسٹیبلشمنٹ کرنے کا. رواج سے جدت کی طرف آنا فیاض صاحب یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پروگرام میں جو دیکھنے والے وہ یقینی سوچتے ہوں کہ اس پروگرام میں کوئی چارجز کی بات ہوئی نہیں. گل صاحب بتا رہے تھے کوئی چارجز والا نہیں ہے یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اتنے لوگ آئیں گے اپنے شہزادوں کو لے کر کے یہ جگہ تنگ پڑ جائے گی. یہ کوئی چارجز کی بات بھی نہیں کی فیاض صاحب اس حوالے سے بھی بڑی خاموشی کیوں؟ یوسف جان صاحب جب آپ نے خدمت کرنی ہے نا جی تو پھر کرنی ہے اس کے بیچ میں پھر آپ مانیٹری ٹرم میں جاتے ہو تو پھر وہ خدمت کا جذبہ جو ہے نا وہ پھر نہیں رہ جاتا وہ مان پڑ جاتا اس میں پھر تھوڑا سا زنگ لگے گا. ہاں جو لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو اپنی اللہ معاف کرے کسی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اینڈ دے کین افورڈ اٹ ہم بالکل لیں گے ان سے. اور جو نہیں ہے جو بالکل ہی بیچارہ کسی کھاتے میں نہیں ہے یا ماں ہے یا باپ ہے وہ آتا ہے کہ جی میرے تو بس میں نہیں ہے وہ ہمارا بچہ ہے. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. گل صاحب بس آخری خبر بعد د اسپتال د امن اواز فاؤنڈیشن ته به زه ډالۍ کما دا ته ډېره ګراني خو زه بهرحال ستا جذبې ته ګورم نو زما دا جمله زه هم چې زه ادا کړم نو ښه به توکل کی ہوئی ہے جی اللہ مالک اللہ مالک ہے.
ویم د چم هغه ببو چې په ډېرو هسپتالونو ستړی شو د هرې تنبې نه د آواز راغی چې په دې کې ستا د بچنګي ځای نشته نو د امن آواز ریهبلیټیشن دې سینټر ته ګل صاحب پته مه دی چې ټکه به دې نه لګي او بچې به د دې ځای نه باقاعده هغه شان بوځي څنګه چې ستا په چم کې دی دغه شان ګلارې رالوی شو خپل بچې راولې او دلته پیسو ټکو ته مو ګورې علاج پې وکړې نور به بیا ګورو ډېره مهرباني جي ډېره شکریہ فیاض صاحب تھینک یو ویری مچ ډېر شکریہ سر ډېر شکریہ